السلام علیکم کوچی نیوز یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. دغه ویډیو چې تاسو ته ښکاري دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه د ډیورنډ فرضي کرښه ده چې پاکستان یې رسمي سرحد بولي. نو په دې ځای کې پاکستان د افغانستان خاورې ته ډیر زیات راوختی دی، سره له دې چې هلته ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه هم میشت دي، خو د دوی سره دوی د افغانستان خاوره ډیره قبضه کړې ده. د ځایي خلکو پر وینا دلته زیاتره سیمې د لوړپوړو چارواکو لخوا پر پاکستاني ځواکونو خرڅېږي او هغوی ورو ورو د افغانستان خاوره تسخیروي. دغه ښکلې سیمه چې تاسو ته ښکاري دغه ښکلې سیمه د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ اړوند د سپینې شګې ښکلې سیمه ده چې هلته د افغان امنیتي ځواکونو یو بیس هم شتون لري. په هغه بیس کې افغان امنیتي سرحدي ځواکونه میشته دي. دغه جال چې تاسو ته ښکاري دغه جال د افغانستان په خاوره کې درول شوی دی. د خلکو پر وینا چې دغه جال کارونه ډیر سست مخته روانو، ښه په طبع باندې بغیر له دې نه چې کوم افغان چارواکی پرې غږ وکړي چې جال مو یغه خوا واړوئ، ډیر په اسانۍ سره دغه جال په دې سیمه کې کېښوده. ملګرو، دغه ځای چې تاسو ته ښکاري ډیره ښکلې سرسبز سیمه ده